تاسو به حتما د کمونیزم، سوشلیزم، خلق او پرچم اړوند اصطلاحات اورېدلي وي. د ویډیو کې دې ته ځواب وایو چې کمونستان څوک و، د دغې نظریې بنسټ ایښودونکی څوک او څنګه دغه نظریه رامنځته شوه او څنګه له منځه ولاړه. د کمونیزم د نظریې بنسټ ایښودونکی کارل مارکس دا، کوم چې په 19مه میلادي پېړۍ کې په جرمني کې زیږېدلی او په انګلستان کې لوی شوی. هغه وخت په اروپا کې طبقاتي نظام و چې د ټولنې اکثریت خلک له غربت سره مخامخ و. څوک د غلامانو په طبقه کې و، څوک د بې ځمکو خلکو په طبقه کې و، څوک د بزګرانو په طبقه کې و. خو ډېر کم خلک د اروپا داسې و چې هغوی ښه اقتصادي وضعیت درلود او زیاته سرمایه په کنټرول کې وه، چې په هغې کې کیدای شي فیوډالان، اشراف، پاچایان یا د کلیسا د مشرانو نومونه واخلو. کارل مارکس هم د غریبې طبقې څخه و. بالاخره دا په دې فکر کې کیږي چې په نړۍ کې یو داسې اقتصادي نظام باید رامنځته شي چې په هغې کې غریب او خان موجود نه وي. ټول خلک دولت یا حکومت ته کار وکړي او حکومت په مقابل کې د هغوی ضرورتونه پوره کړي. نو په دې اساس به غریب او خان دغه اصطلاحات به له نړۍ څخه ورک شي. د کارل مارکس په ژوند کې د کمونیزم لپاره کوم خاص کار نه دی شوی، بلکې کله چې په 1919 میلادي کال کې کمونیزم سیاسي ډګر ته راووته او په روسیه کې د بلشویکي انقلاب رامنځته شو چې په نتیجه کې تزاري روسیه په شوروي اتحاد بدله شوه. د دغه انقلاب مشران په روسیه کې لینین او سټالین و چې دوی دواړو د کمونیزم د خپراوي لپاره نه خلاصېدونکې هلې ځلې وکړې. 6 کاله لینین حاکم و تر 1923 میلادي کال پورې، او جوزف سټالین چې د کمونستانو تر ټولو قوي رهبر و د 1923 نه تر 51 کال پورې حاکم و، او د ده د واکمنۍ پر مهال دوهمه نړیواله جګړه هم پیښه شوه چې روسیې او د دوی متحدین کوم چې د متفقین ورته ویل کېدل، دوی دغه جګړه هم وګټله. په 1951 میلادي کال کې کله چې سټالین مري، په روسیه کې خرسچوف او بولګانین په نوم دوه نور واکمنان په یو مشترک شکل باندې واک ته رسېږي، چې وروسته واکمني خرسچوف ته پاتې کېږي، بولګانین له منځه ځي. په 1918 کلونو کې برژنیف چې دا هم د کمونستانو یو له ډېرو قوي رهبرانو څخه و، په روسیه کې واک ته رسېږي، تر 1980 کال پورې واکمني کوي. د ده د واکمنۍ پر مهال په افغانستان باندې هم حمله کېږي. افغانستان هم د شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې راځي. د مرکزي اسیا ټولې سیمې، ختیځه اروپا، همدارنګه د افریقا لویه وچه، د امریکا جنوبي او مرکزي امریکا، دا ټولې هغه سیمې وي چې د کمونستانو تر کنټرول لاندې وي. خو کمونستان د وخت په تېرېدلو سره د امریکا او ناټو سره یا د غربي بلاک سره په جګړو کې فریوځي. البته دې ته سوړ جنګ ویلې، چې په دې باندې به انشاءالله بېله ویډیو جوړو. سړه جګړه یا کولور چې 45 کاله په نړۍ کې روان و، په سړو جګړو کې د امریکا او متحدینو سره فریوځي اقتصادي مشکلات ویني، یا له دې څخه ماسیوه په فضایي سیالیو کې چې فضایي تحقیقات و، په هغې سیالیو کې فریوځي، په هغې کې هم زیات اقتصادي مشکلات ویني. په افغانستان کې یوه لویه 10 کلنه جګړه کوي چې په دې کې هم له ډېرو اقتصادي مشکلات سره مخامخ کېږي. نو کله چې په 1980 میلادي کال کې برژنیف مړ شو، پر ځای ګورباچوف واک ته ورسېد. د هغه پالیسي دا وه چې نور باید له نړۍ څخه د کمونیزم ټغر ټور شي او روسیه باید په خپل داخلي منابعو یا په خپل ځان باندې کار وکړي. هماغه چې ګورباچوف خپل عسکر له افغانستان او د نړۍ له نورو سیمو څخه راټول کړل او شوروي اتحاد په روسیه باندې بدل شو. نو ګورباچوف د کمونستانو وروستی رسمي حاکم او لینین د کمونستانو لومړنی حاکم و، چې کمونیزم نظریه یو اقتصادي نظریه وه او غوښتل چې ټول خلک یو شان اقتصادي وضعیت ولري. خو دغه نظریه د انسان له فطرت سره برابره نه ده، د انسان د عقل سره برابره نه ده، نو ځکه له منځه ولاړه. تاریخي روایت داسې دی چې د کمونیزم د نظریې د تطبیق لپاره 50 میلیونه انسانان چې دي هغه وژل شوي دي. ځکه د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال روسیې چې پراخه وژنې وکړې، یو هدف یې همدا و چې کمونیزم په نړۍ کې خپور کړي. خو دا چې دا نظریه د انسان د فطرت خلاف ده، نو ځکه مخکې لاړه نه شوه. په 1990 کلونو کې شوروي اتحاد او ورسره کمونیزم دواړه له منځه ولاړل.